اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو خويندو نن خبرې کوو چې د کلونجي باره کې څوک ورته کلونجي وایي څوک ورته کلونجي وایي خو پیژني تقریبا ټول خلک او تقریبا زیاتر کورونو کې د استعمالم کیږي په مختلف طریقو سره. څوک جی په خپل پکوانونو کې یعنی پخلو کې اچي، څوک چې کم دینو دا مختلف قسم سلاد رایتا هغه سره استعمالي، څوک داسې استعمالي، څوک چې کم دینو مختلف قسم یعنی یخنی وغیرہ جوړي هغه کې استعمال کی. په هر طریقه کې د کلونجي استعمال وشي نو د دې یو څو زبردست فائدې چې تاسو ته وایم. د ټولو امپورټنت شی چې کوم دی کلونجي کې خپل فایبر دی کې ریشه ده، نو کله تاسو استعمال کوئ تاسو د هاضمې عمل چې کوم دی او سره ډیر بهترین وي. کله کوم خلکو خېټه بار بار نرميږي او هغه زما خېټه مسلسل نرمي، نو کدی د فایبر ولې سيزونه اخري لکه کلونجي شو، دینه علاوه چې کوم دی نو څنګه دا تخم ملنګا شو یا داسې نور سيزونه چې فایبر پکې وي، نو دا ستاسو نرمه خېټه چې کوم دی هغه نارمل تر راوستي شي. بیا هغه کسان چې چاته قبض ډیر زیات وي نو یقینا د هغې لپاره فایبر هم پکاري او دا کلونجي دا تخم ملنګه او دا سيزونه دا چې کله زموږ غټې کولمې ته لاړ شي نو دې کې یو زبردست خاصیت دی. څنګه چې تاسو دا په اوبو کې واچوي نو دا پړسېدل شروع کی، هغه اوبه جذب کول شروع کی، نو ستاسو په کولمه کې هم غټه کولمه کې هم دغسې کیږي چې دا کلونجي دانې چې کومې دي دا د دې زړي چې کوم دي یا د دې دا کومه ریشه چې کوم دا چې کله هلته لاړ شي دا ځان سره اوبو ابزوربشن شروع کی، اوبه جذب کول شروع کی. د هغې د وجې نه چې کوم دی نو ستاسو ډکې متیازې نرمې شي. نو د قبض چې کوم مریضان دي هغې دپاره هم زبردست چیز دی چې تاسو دایمي قبض دا ختمولی شي. بل دې سره هاضمه ډېره بهترین شي. هاضمې چې کله هاضمه ښه شي هغې سره یقیني طور صحت هم ښه کېږي چې د چا هاضمه ښه وي د هغه صحت ښه وي. دویمه خبره دا ده چې دا دې کې مختلف داسې سيزونه دي، پکې منرل دي، پکې مختلف وایټامنز دي، پکې فولیک اسید دی، پکې ډېر سيزونه دي چې کوم ستاسو د نظر دپاره ډېر زیات ښه دي، د سترګو صحت دپاره ډېر زیات ښه دي. ستاسو چې کوم نروس سیسټم دی، عصبي نظام دی، زموږ د اعصابو چې کوم رګونه دي یا نرفز چې کوم دي د هغې دپاره زبردست چیز دی. کله چا اعصاب کمزوري وي، عصبي کمزوریانې چا کې وي، نو هغې دپاره بهترین چیز دی. بل د دماغو دپاره اکثر خلک دا دغه کوي چې یاره زما دماغي کمزوري ده، ما د څیزونه هېرېږي، زما یاداشت ښه نه دی یا زما دماغ کمزوري کېږي، د هغې د وجې نه زما په سر باندې بوج وي. هغه خلکو دپاره انتهایي بهترین څیز دی چې یاداشت ښه کولو لپاره څنګه چې تاسو بادام یادوئ چې یاره بادام خوره صحت به دې ښي، نو کلونجي که ورسره خوري نو بادام سره او کلونجي دې سره به دې صحت نور هم ښي. بیا چې کوم دی اکثر خلک وایي چې یاره ماله د شپې خوب نه راځي یا زما د خوب دغه داسې دی چې ټوله شپه ویښ یم بیا د ورځې خوب راشي، دا سلیپ سایکل چې ډسټرب شي یعنی د شپې نه راځي د ورځې راځي، د سلیپ سایکل چې کله ډسټرب شي دغه خلک د کلونجي استعمال وکړي هغې دپاره بهترین چیز دی. د هغې د شپې د خوب دا سایکل چې کوم دی دا ډېر زبردست خپل ځای له راشي، نو د شپې به ودي د ورځې به چې کوم دی خپل کار روزګار کوي. ځکه چې زموږ په دماغو کې کوم کیمیکلز راځي په هغې کې سروټونین دی، په هغې کې میلاټونین دی، په هغې کې ډوپامین دی، ډېر داسې څیزونه دي چې د هغې کوم رطوبت یا اخراج راځي اخراج کیږي په دماغو کې دا کیمیکل راځي، نو د کلونجي سره د کیمیکل چې کوم مقدار دی ډېر زیات ښه شي، خصوصا د میلاټونین چې کوم د خوب دپاره استعمالیږي نو دا ډېر زیات ښه شي. بیا ورسره سیروټونین زیاتېږي چې کوم د ډپریشن دپاره وي، یعنی د ډپریشن چې کومې دوایانې موږ مریضانو ته ورکوو نو دې سره سیروټونین لیول زیاتو چې د ډپریشن کم شي، نو هغې کلونجي سره به هم داسې زیاتېږي. یعنی یو قدرتي څیز چې کوم تاسو له ستاسو د عصبي نظام، ستاسو د شوګر بلډ پریشر، ستاسو د هاضمې دا ټول څیزونه چې کوم دی دا ورسره ډېر ښه طریقې سره مینج کېږي او ډېر ښه طریقې سره د دې صحت چې کوم دی نو ګزاره وکړي ښه شي. یعنی ستاسو که ذهني صحت ښي، ستاسو جسماني صحت ښي، نو یقیني طور تاسو به خپله ښي. نو کوشش دا کوئ چې دا قدرتي څیزونه کوم دي د دې استعمال زیات وشي، په ښه طریقې سره وشي. یقیني طور به تاسو بیا چې کوم دی انشاءالله د دوایانو نه هم بچئ او ډاکټرانو نه به هم بچئ. نو ډاکټرانو سره ښه تعلق، ښه دعا سلام ساتئ، خو انشاءالله چې د بیماریانو نه به لرې نو ډاکټرانو نه به هم لرې.